السلام علیکم. له تحصیلي ډګره لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د اماراتي تحصیلي نهادونو او دیني جامعاتو د مالي برخو یو شمېر کارکوونکو ته په یادو نهادونو کې د معاشونو د نوي سیستم په اړه د پوهاوي او تطبیق په موخه 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شو. دا یاد ورکشاپ د پرانیستي په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت مالي او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب په تحصیلي بنسټونو کې د معاشاتو AFMIS سیستم کارولو او اهمیت په اړه وویل چې دغه سیستم په پلي کېدو سره به د هېواد د تحصیلي نهادونو او دیني جامعاتو د کارکوونکو د معاشونو د ورکړې په برخه کې سرعت، دقت او شفافیت زیات شي. د جوزجان پوهنتون استادانو او اداري کارکوونکو ته د لمونځ اقامې په اړه د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان اړوند دیني او علمي سیمینار جوړ شو. د کابل ښوونه او روزنې پوهنتون د عربي ژبې تقویتي کورس او کمپیوټر ورډ برنامې فارغ شوي محصلین د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل شول. او د شیخ زاید پوهنتون نوی معلوماتي بروشر چې د پوهنتون په هکله هر اړخیز او لاند معلومات پکې راټول شوي چاپ شو.